سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ګرانو دوستانو، زه تاسو ته نن یو ځل بیا د انلاین لارې یوټیوب چینل څخه حاضر یم. تاسې ګورئ انلاین لارې یوټیوب چینل. نننۍ ویډیو زموږ دوستانو د دري ژبې زده کړې باره کې تاسې ته جوړه کړې ده. له دې نه مخکې هم ما ډېرې زیاتې ویډیوګانې تاسې ته د اردو ژبې زده کړې باره کې هم جوړې کړي، د انګلیسي ژبې باره کې مې تاسو ته هم جوړې کړي او همدارنګه د دري ژبې ویډیوګانې مې هم تاسو ته جوړې کړي دي. خو نننۍ ویډیو زموږ هم د تېر په شان د دري ژبې زده کړې باره کې تاسو ته جوړه کړې ده. نو دوستانو، که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، نو بیا هم هیله درنه کومه چې زموږ چینل انلاین لارن در سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، در سره شیر یې کړئ، تر څو نور دوستان یې هم وګوري او ګټه ترې واخلي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی جمله: آیا می توانید این را برای من ترجمه کنید؟ آیا می توانید این را برای من ترجمه کنید؟ آیا کولی شئ چې دا راته وژباړئ؟ یا آیا کولی شئ چې دا راته ترجمه کړئ؟ آیا می توانید، آیا کولی شئ این را برای من چې دا زما ته ترجمه کنید وژباړئ یا ترجمه کړئ. احمد با علی خیلی فرق دارد. احمد با علی خیلی فرق دارد. احمد له علي سره ډېر فرق لري. خیلی ډېر. همه آن را می دانند. همه آن را می دانند. هر څوک په دې پوهیږي. هر څوک په دې پوهیږي. همه چیز آماده است. همه چیز آماده است. هر څه تیار دی یا هر څه آماده دی. او فقیر است. هغه غریب دی. او هغه فقیر است، غریب دی. او ثروتمند است. هغه مالدار دی. او ثروتمند است. هغه مالدار دی. شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ تاسو څوک یاست؟ او که یو کس تو هم استعمالولی شئ، شما هم استعمالولی شئ. خو که یو کس لپاره دوستانو استعمالوئ، داسې هم استعمالولی شئ چې شما کی هستی؟ تاسې څوک یاست؟ خو چې دلته جمع لپاره استعمالیږي نو اخر کې ځکه دال ورسره اضافه کیږي. شما کی هستید؟ تاسو څوک یاست؟ من معلم هستم. زه معلم یم یا زه ښوونکی یم. احمد رفته است. احمد تللی دی. احمد رفته است. احمد تللی دی. رفته، تلی. آنها اینجا کار می کنند. آنها اینجا کار می کنند. هغوی دلته کار کوي. هغوی دلته کار کوي. آنها، هغوی اینجا کار می کنند. دلته کار کوي. او کی است؟ هغه څوک دی. او کی است؟ هغه څوک دی. این کی است؟ دا څوک دی. این کی است؟ دا څوک دی. او دوستانو لرې هغه پر استعمالیږي لکه هغه څوک دی. او کی است، هغه څوک دی. او این چې دا نږدې پر استعمالیږي لکه وی چې دا څوک دی. این کی است، دا څوک دی. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. خو یوه یادونه باید بیا هم وکړم چې دوستانو، زموږ ویډیو نور دوستانو سره هم شریکه کوئ، تر څو هغوی هم ګټه ترې واخلي او زموږ د لا تشویق لپاره زموږ یوټیوب چینل انلاین لارن در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو لایک کول مو هیر نشي. مننه.